لپاره او ستاسو د مینې لپاره او ستاسو د ټولو مینه ډېره زیاته مننه چې د کابل نه روان شوی یم تر دې ځای پورې په هر ځای کې دراولی شوی یم او مینه یې راکړې ده. ستاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه. او زه اول کې صرف خالي دا وایم چې موږ تاسو ټول څومره چې یو هر افغان چې دی د ټولو درد د ټولو خوشحالي د ټولو غم ټول هم یو دی. نو زه د خپل غم مجبور کړم چې دې ځای ته راشم. قسم زه په سفر کې وم چې کله دا پېښه وشوه په ما باندې یو ورځ هم ولاکه خوشحاله تېروي نه یو سیکنډ را باندې خوشحاله تېري. د هره ورځ مې دا سوچ و چې زه به کله ځم افغانستان ته چې زه د دې کورنۍ ته ورشم او دوی سره د نږدې نه د خپل غم شریکي وکړم. دا د خدای د نور زموږ تاسو د داسې مشکلاتو او داسې غمونو نه وساتي. نور به په دې نه غږېږو. صرف دا وایم د لوبغاړو دپاره ماشاءالله ما ته یو څو خبرې هلته وشوې چې زمونږ د پکتیکا لوبغاړو ته توجه نه کېږي. زه مطمئن یم انشاءالله چې کرکټ بورډ به پوره توجه کوي دلته او کرکټ بورډ نه یوازې دلته په ټول افغانستان کې خپل د زړه د خلاصه کار کوي. هر څوک چې لیاقت لري هغه به تر یو مقام ورسېږي. لنډ مثال به زه خپل ځان درکړم. زه هم د دغه شانتې د خاورو ګراونډ نه راوتی یم. دغه څنګه چې تاسو نن لوبه کوئ همدغه شانتې لوبې ما ډېرې کړي دي. لیکن دا سوچ ما نه و کړی چې ګربز به یو ورځ دغې مقام ته رسېږي او دومره مینهوال او دومره خلک به درته دومره مینه ورکوي. لیکن یو خبره وه په دې راتګ کې ډېر مشکلات مو ماتل. لیکن د مشکلاتو سره په څنګ کې زما یوازې د پرمختګ لامل په ځان باندې باور و. دلته دا لوبغاړي اوس تاسو دلته لوبه کوئ سبا به انشاءالله راځئ په نړیوالو میدانونو به لوبه کوئ. دا لرې نه ده چې ګربز یې کولی شي تاسو هم کولی شئ. دې کې هېڅ فرق نشته. 2 لاسونه زما سره دي 2 لاسونه تاسو سره هم دي. نو کوشش کوئ په خپل ځان باور او کله هم دا سوچ مه کوئ چې کرکټ بورډ موږ ته توجه نه کوي. کرکټ بورډ به هر وخت تاسو ته توجه کوي. هغه څوک چې لیاقت لري ضرور له ملي ټیم ته راځي. او بله پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره